السلام علیکم ناظرین کرام د پښتو فلمانو معروف اکټر جهانگیر په یوې ویډیو چې عمران خان په باره کې خبرې کړې دي نو ویډیو کلیپ زه تاسو سره شیر کوم خو هغه نه مخکې تاسو ته زه یوه خبر کوم چې په معاشره کې یو انسان خبره وکړي کا چیرته یو عام انساني کا چیرته معروف انساني نو هر سړی په هغه باندې خپل کمنټ او رایه ورکوي نو یو انسان رایه چې کومه ده دا غلطه هم کیدای شي او دا صحیح هم کیدای شي نو غلط رایې نه سړی اجتناب کوي ځکه چې اسلام چې دا حرامه ده مثال به یې داسې درکړم چې علامه اقبال یو شعر ویله اولنۍ مصره خو یې ما نه ویره ده خو دومه مصره یې داسې ده چې میری طرح خدا کا بھی خانه خراب ہیں څرنګه ما حالت دی ما خانه خرابه ده الله تعالی ول دغسې حالت دی او ده هم خانه خرابه ده نو علیمانو صاحبانو ته چې دا شعر ور ورسېده نو هغو دا فتوه جاري کړه چې دا سړی چې کوم د اسلام نه وتلی ده دا اسلام نه خارج ده او دا مرتد سلی ده نو علامه اقبال ته چې دا خبره ور ورسېدله نو هغه دا حالات چې کوم دي دا خبره یې واضح کړه چې دا شعر ما څرنګه ویلی و نو ده دا وویل چې زه چې کومه دی به له کور نه باره وتل او باران شوري سه باران له وجې نه زه جومات ته لاړم نو جومات دا حالت و چې هر ځای دای بایده دای چچېده ما دوره ځای نه پچې مینداو چې زه چېرته پناه مې پچې اخیستی وی او باران نه چېرته پچې درېدلی وی نو ما ته خپل کور حالات هم په زړه سره چې باران وسي نو هلته هم ما دا حالات نو دا چې کوم ده دا خو یې الله کور ده چې ټولې دنیا بادشاه ده او هغه خو یې ما کور ده نو ما او الله چې څه فرق پاته سه نو دا شعر ما په دغه موقع باندې دغسې ویلی و نو شاته علیمانو صاحبانو بیا معذرت هم کو او معافي یې هم غوښتله چې دا شعر چې کوم ده دا تا څه ویلي دا دې صحیح ویلي دي نو سبا چې ته دې نه معافي غواړې تا غلط کمنټ کړی غلط رای دې کړی ګناه دې هم پکېږي نو موږ ته دا پکار دی چې غلط کمنټ غلط رای په هېچ چا باندې نه کوو نو جهانگیر څه ویلي دي په دغه ویډیو کلیپ چې دا زه تاسو سره شیر کوم دا ویډیو تاسو وګورو او خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړو ایاک نعبد و ایاک نستعین دا د هغه د هرې خبرې یو سټارټ دی د دې کلمې نه د دې عبارت نه هغه سټارټ اخلي نو د دې نه پس په هغه باندې تنقید کول یا هغه ته بد ویل ما ته خو عجیبه غونده کې ښکاري او نه ورته ویلی شم ولې چې هغه یو مثال دی چې شرع ظاهر ګوري که نه مطلب زه په هغه شي باندې قسم قرآن چوتولی شم یا ګوی ورکولی شم کوم چې ما په خپلو غوږونو اورېدلي یا کوم چې ما په خپلو سترګو لیدلي د نیت نه یا د دل نه د زړه د حال نه هغې نه یو الله خبر دی هغه الله پوه شه او د هغه کارونه خو زموږ ګوی دومره اثر لري چې موږ څه اورېدلي او څه لیدلي نو عمران خان د شروع نه خو به خیر ټولو خلکو هم دا ویلي ایون چې موږ به هم دا ویلي چې هغه یو سپورټسمین دی د هغه د باقي خوبیانو نه موږ نه خبر چې هغه تر کوم ځای پورې علم حاصل کړی دی هغه تر کوم ځای پورې تعلیم ویلی دی هغه په کومو عهدو باندې پاتې شوی دی په بهر ملکونو کې او هغه څه کړي دي نو دا خو دې خدای خوب کې د سوشل میډیا سره سوشل میډیا راغله نو بیا ته ټوله دنیا خبر شو نو بیا هغه یوازې یو سپورټسمین پاتې نه شو د هغه شخصیت باره کې بیا موږ ته ډېر نالج وشو چې هر پولیټیشن چې څومره دي د ټولو باغله باندې د سوشل میډیا موږ خبر کو بیا په دې کې ډېر داسې دي چې هغې نه عمران خان خبر کو ولې چې هغې ناسته پاسته هغې سره ورسره وړوکې لوي شوی دغه خلکو سره ناسته پاسته هر څه یاري دوستي ورولي هم دغه خلکو سره وه نو هغه بهتر پوهېږي زموږ نه په دغه خلکو باندې عمران خان چې کله رالو نو خدای شته څوک یې خلاف و څوک یې په حق کې و چا بل به صحیح ده چا بل سپورټسمین دی چا بل څه دي چا بل خو رو ګریجولي هغه چې بیا کوم بیانونه به راتلل د هغه چې کومه دلیري وه دومره دلیرۍ سره دومره بیان ورکول یا دومره خبره کول هغې کې دروغ نه وي هغه به چې سم ویلې نو هغه رو ځان ته خلک متوجه کړه بیا هغه یو حقیقت بیان کو هغه حقیقت موږ نن په هر نیوز چینل باندې ګورو هر اینکر لګیا دی تجزیه کار ناست دي د پولیټیشن د یو سایډ نه د بل سایډ نه د حکومت د سایډ نه حزب اختلاف د سایډ نه ټول ناست دي او یو بل دا بیانونه کوي نو هغې یو بل موږ د یو بل نه خبر کو یعنې موږ خو نه خبر موږ خو صرف د هغې د خولې نه خبر شو چې هغې ده پسې بد وایي دي هغې پسې بد وایي اینکر هغه سره ښه دی اینکر هغه سره ښه نه دی هغه ټول دروغ رښتیا دي په خپله را مخامخ نو په دې کې عمران یو داسې پرسنالټي شوه چې هغه بالکل ټرانسپیرنټ دی مطلب لکه د شیشې غونده کې دی هغه نه تاسو آر پار دواړو سایډو ته کتی شي هغه چې څه خبره کوي کلیر کوي صفای کوي او وایي یې وینا د هغه کلیري د دې د وجې نه زما پرسنالټي ډېر خوښ دی